سورہ نحل د قرآن پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ پر 14 نمبر ہے او په نزول کې اویایم ده مکی سورت ته نازل شوه پس د سورہ کهف نا داول دی سورت سره رنبنی آیات کی وی اتامر اللہ قیامت براشی یا دنیاوی عذاب براشی تاسو اے کافر تلوار مکوئی او مومنانو ته پکی تیزی را چې ګوره د قیامت او د عذاب الہی او د مرګ پته لګینا نو هر وخت ځان تیاری صاحبوي هر وخت ځان تیاری صاحبوي خلاصه صورت دارا چې په دې کې زیات تر دلایل عقلیه په دې کې زیات تر لا او صورت د نور صورتن په دې باندې ممتاز ده چې زیات تر په دې کې الله رب العزت د اثبات د توحید د پاره دلایل عقلیه ذکر کړی دلائل عقلیه ذکر کړي دویشتو آیاتونو کې پدې کې دلائل عقلیه دي تفصیلا دعوت توحید ذکر کوي په 15 آیاتونو کې او نفی د شرک فعلی دا په 3 آیاتونو کې را دلائل وحیهم په 3 آیاتونو کې ذکر کوي یو دلیل نقلی اجماعی و ذکر کوي د انبیاء علیهم السلام نه پایا شپږ دیر شم کې ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت دا دلیل نقلی اجماعی دے تمام انبیاء علیہم السلام نا او یرا او تخویف دے کافروں نمن ان کو تپاتل لسو آیاتنو کی بشارت تے مومنانو تا پسلو آیاتنو کی اور دی صورت کی امثال اربع ذکر کئی تفصیلا سلور مثالون رہے اور تسلیہ پسلور زیونوں کی سلور آیاتنوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ رابشی حکم و فیصلہ دا اللہ دا امر اللہ نہ مراد یا قیامت تے کافر وی بار بار مو آئی چی قیامت بکل راضی او کل بوی رابشی اورا د قیامت دراتلو نے تعبیر کو په فعل ماضی سره عطا فعل ماضی وا نو دا د فار د کمال تحقق او دوکو الله چې دی او شی وعده وکنا نو دا سه وګڼه چې بس لکه شوی او ستا پستر ګولې دله عطا امر الله یاد دې کی انزال د عذاب د امر الله نه یا چې الله د خپل حبیب سره د مدد او د نصرت وعده کړو او دا وعده کړو چې حبیبا زبد دي دشمنانو د دین نه انتقام اخلم وې دا وراشي تلوار مکوي نو ګور الله وعده رااله د بدر په جنگ کې داینه انتقام واغستو او دا الله وعده رااله پاتم کال باندې مکه مکرمه فتح شو اتا امر الله رابشی حکم او فیصله الله فلا تستعجلوا نتاسو تلوار مکوئی امام قرطبی آیات کی امر اللہ یو توجیہ دام دا وامر اللہ عقابه لمن اقام على الشرك وتکذیب رسوله امر اللہ نہ مراد دا اللہ عذاب دے خو پاغا چا هغه په شرک قائم و دائم نے اور اللہ حبیب ته دروغ نسبت کئی رابشی عذاب دا اللہ نتاسوے کافرو تلوار مکوئی سبحانہ پاک دا اللہ پاکی دے اللہ لرا وتعالی عما یشرکون او پورتا اوچت دے دا غسنا چھ مشرکان ورسرکم شرکان جوڑئی ینزل الملائکة رالیگی ملائک بالروح پوہی سراب یا بالروح پا قرآن سرا روح نہ مراد قرآن نے روح نہ مراد وحی دے من امره پخپل حکم سرا علی من یشاء من عباده پاغ چابانی چی خوخیشی دخپل بندگانو نچی انبیاء علیہم السلام
او سلسله په نبی علیہ السلام اختتام ته ورسیدا او دی پیغمبرانو تعالی بیا د وحی په ذریعہ کوم خبره حکم کوي ان انذروا دا چویر او دا خلق انه چې بشک شان داوي لا اله الا انا چې نشته دې بل هیڅ څوک د عبادت او د بندګۍ ری حقدار الا انا مگر زم فتقون نو زمان او یریږي خلق السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه بالحق معنا امام قرطبی وی دی کی للدلاله علی قدرته پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه بالحق د پاره د دلالت په خپل قدرت باندې تعالی اوچت عما دا وسن یشرکون چې دا مشرکان ورسره کوم شریکان جوړي خلق الانسان من نطفه پیدا کړی د انسان دا اساس کیوبونا فاذا هو خصيم مبين نو ناسا پیغا جګړه کوونکې سرګن الله په توحید الله په وجود او وحدانیت کې جګړه کوي والانعام خلقها او زناور چې دی پیدا کړی دی الله لکم تاسو د پار فیها پدې کې دفء سامان د ګرمي دوه داوی د ورونه داوی سرمنونه تاسو ځان د پارا جامې جوړوي چې په جمی کې ځان پکې ګرموي لکم فیها دفء تاسو د پار پدې زناورو کې دفء سامان د ګرمي دوه ومنافع نور ډېر فائدې چې هغه شوده استعمال وي دارنګ پاغي سورلی کوي پاغي پزمکه کې کروند کوي پاغي ارټ کوي وب پر وباسي ومنها تاكلون او زنید دي زناورن تاسو خوري ذبح کوي او داغه غوخه خوري ولکم او تاسو لپاره فیها پری زناورو کې جمال زینت خائس دے اے زینت فی اعین الناس وعظمت تاسو د پاره پدی کی زینت دے د خلق پسترغو کی او عظمت دے د خلق پسترغو کی ویر د فلانی دور زناور دی او دور اسونه دی او دور میخ او غاګانی حين تریحونا کم وقت کی چې تاسو مازیګر کورونو تراولای وحین تسرحون او کم وقت کی چې ساری تاسو د پاره د سران صحرا ته بوزي چروسری په صحرا کې او ځان نور کی وګوره مازیګر چې ساروی مالک کور تراولی نو یو خو هغه په واخو ماړ شي مور ساروی خیستخ کاری او کاغذان غند کړي را غند کړي نو مالک هغه په وو صفا کړي وي او ساری چې بوزي نو یو خوږي دوی مزانه په غندګو خراب کړي نو پاغه کې د مازیګر عمر زینت نه حين تريحونا کم وخت چې تاسو مازیګر کورونو تراولای وحين تسرحون او کم وخت چې تاسو سار د سران د پار صحرا ته بوزي وتحمل اسقالکم او پورتکوی دا زناور غدران بوجون استاسو اسقال نه مراد غدران بوجون اباظ مفسرین وی دا اسقال نه مراد غدرونواله د بدنونو له لکه سوره زلزال کې و تراشی وی واخرجت الارض اسقالها زمکا بخفل دران بوجون چې مړي دي بار بیرو غرزئی نو اسقال د بدن درنوالی تموي وتحمل اسقالکم او پورتکوی استاسو بدنونا یا پورتکوی استاسو دران بوجونا الى بلدن اکلی تعلم تکونو بالغی چنئی تاسو رسیدن کی اغیتا الا بشق الانفس مگر پا تکلیف د نفسونو سرام تا دمرا غٹ بار کچرتا یو کلی نبل لوڑے نو سور په تکلیف بده وړه ان ربکم لرؤوف الرحیم بیشک رفتاسو خامخا ډیر مینکون کړي او مهربان دی دا د انسان توجه دا دور انعامات او احسانات دي او زماده تاسو ردور مینا
او دمر دے دربان رحم دے. نو تم سوچ چکا چې دا ارسم استاد فیدی پارا پیدا کری اخر تو دنیا کسر پارا پیدا ہے. والخیلا وسنا والبغالا او خچر والحمیر او خرنا دا دې پارا ویل ترکبوها چتا سوار شي پدی وزینا او دا پارا د زینتی وزینتن منصوب بنا بردی چې مفعول له ده او دا زینتن مفعول له ده لترکبوها لپاره لترکبوها وزینا او زینتن یادې کې دا مفعول به ده د فعل مقدر لپاره ای جعلها زینا غرزول دی الله دا زینت دا غرزول دی الله زینت مفعول مطلقم کې دیشي وزینتن او دا دې لپاره چې تاسو خیسته کوي ځانونه په دې په خیسته کولو سره ويخلق ما لا تعلمون او پیدا کوي با الله د سورلې لپاره تر قیامت پورې هغه څه لا تعلمون چې تاسو په پوهیږئ نه. وګوره هغه وخت خلکو له چې سورلې لپاره وسه پیدا کی اوس کرستو قیامت پوری دنیا قیامت پوری یعنی دنیا رستو شي او د دنیا وخت وګت شي نو الله تپته چې نور بس سورلو لپاره پیدا کی ويخلقو پیدا کوي وما لا تعلمون چې تاسو په پوهیږئ نه. وعلى الله قصد السبيل قرآن پاک عجیب کتاب لے ورہ آدور خبری ذکر کی وی دا خود دنیا وپار دی او دا دنیا فانی دا زراور میرے پیدا کری داغی شودا و سورلی پاغی کر وندے ورٹ و اوبر و باسی نو کم ذات چی دا دنیا دور انتظام در لکڑے نو دا آخرت سے انتظام بنی. وعلى الله قصد السبيل دیکھ داوی چکل دنیا چی فانی شہرے او د دې دنیا لپاره پیدا نه بلکې آخرت لپاره پیدا ہے نو د دنیا لپاره چې ورلدور بندوبست کړي نو هغه څه لپاره چې پیدا ہے ناغي کې به ته بیکار پریخه. وعلى الله قصد السبيل او په الله رب العزت باندې خودل دلارنی غنی احسانا او تفضلا دا خبر فضل الله لازم کړي چې نی غلار بدر تخی دا قصد دې کې مصدر او په معنا د اقامت او د تعدیل له نو معنا دا سوا علی الله سبحانه قصد السبيل اے تقویم السبيل وتعديل السبيل پر رب العالمین باندې برابرول دلار نیغنی نی غلار برابرای هغه باندې دلایل درته قران کی ذکر کړي دا غیر پر دا دور غټ قران پاک را لګلې اور آخر فارغ پیغمبر را لے گلے. وعلى الله قصد السبيل او پا اللہ بانے بیان کول د سمیلاری ومنها جائر او زنید دین کبی لارندی شغلاری دی یہودیت د نصرانیت اور کتاب الاعتصام کی ہوئی د طول بدعات لار تھی مراد دی. کتاب الاعتصام ربنی جل کی ہوئی او صفحه او کم شپیتم کی ومنها جائر وذالک الملل والبدع داد غلط ملتونو د بدعات لارنی ولو شاء لهداكم اجمعین ولو شاء لهداكم اجمعین کدا اللہ رب العزت خو خشوه لهداكم اجمعین نخامخا ہدایت بے کرے تاسو ټولو ته اللہ رب العزت تاسو ټولو ته به هدایت کرے خدا سے اللہ مشیت نوشے بلکہ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. ومنها جائر کے امام قرطبی دو قولونه ذکر کرے لکه سره مې کتاب الاعتصام قول موارد او دې کې دو قولونه دي. احدهما انهم اهل الاهواء المختلفه دې منها جائر نه مراد
هغه خلق دي چې مختلف بدعات او رسومات پس روان دي د سنت لار فریق نو هر قسم رسم پس روان دي ناغه تا کګه لار وای او دویم دار چې دینا هغه ملتونه د کفر مراد دي يهوديت مجوسیت او نصرانیت هو الذي دعا الله غزات انزل من السماء ماء چرا نازلی کړي دي د بره طرف نه وبو لکم تاسو د پار منه د دغوبو نشراب نسکلی دغه د باران وبو نسکی چې هغه د چینو او د کیانو په شکل کې الله محفوظ کړي ومنها شجر او دغه باران دوبونه اونې رازرغونی شوی فيه تسیمون چې پاره کې تاسو خپل زنا اور سره وای وينبت لكم به الزرع او زرغنوی تاسو لپدیونا والزيتون والعناب والمرات او د هر قسم میونا ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیتن خامخا دلیل نشانه د الله د وجود د الله د قدرت د الله د حبیب د حقانیت او صداقت یا قیامت دراتلو خلقوم یتفکرون دا قوم د پارا چې غي سوچ او فکر کوي وسخر لكم الليل والنهار او تابع کړی دي تاسو د پارش پاورز والشمس والقمر او نور سپوږمۍ والنجوم والستوري مسخرات بأمره تابع کړی شي دي په حکم داغ ان فی ذلک بیشک پدې کې لآیات خامخا نشانات و دلائلی لقوم یاقلون دا قوم د پارچ غی اقل لري وما ذرع لكم في الارض او غسیزونه چې خار کړی دي تاسو لپزمکه کې دا الله توحید دلائل مختلفا الوانه جدا جدا دي رنگونه راغې ان فی ذلک بیشک پدی کی لآیتن خامخ عبرت و نشان دال قوم یذکرون دا قوم د پارا چغی نصیحت قبلی وهو الذي يدعى الله غزات سخر البحر چې تابع کړي دریاب دا الله د حکم تابع دي پاره کی جازونه او کشته زی نو چې الله ورته حکم نی کړي نو سمندر ډوبای نه سخر البحر او باید یو کې ګوره سمندر د ځمکې د پاسه اوچت دی لیکن هغه اوچ باندې راضی نه ولې سخر البحر تابع اگر چې اوچ ځمکه ته کتر او سمندر په د پاسه دی خو الله ورته ویلي چې راضی بنا سخر البحر تابع کړي د سمندر او دریاب لتاکلوا منه دې پارچو خرید دینا لحمن طريا وحتازا پدې کې میان او کبانونی سے یو تازه تازه غوخه خوري او بنا د ایمان او عرف نو دې کې روح المانی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د فقاهت دا غید علم یو واقعا ذکر کړی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا سره وای کی یو ملکی میان او د غوخه خورو رواج ني آیا سره وای قسم دې زب غوخه نه خورم نو دا په عرف کې چې کومه غوخه یا به مراد وي عرف کې کومه غوخه چې مراد نه وي لکه مثال په تو یو ملک دی وای کی د ګډو بيزو او د غوانو مانو غوخه یو سره قسم دې زب غوخه نه خورم نو دا په دې کلی کې بنا د ایمان او عرف نو کما چې خلق کما غوخه خوري یا به مراد وي وای کده مې غوخه او خورا نو د حانس نه نو دا مسله سفیان ثوری رحمت الله علیه تورسه ناوی ودا لا څنګه خلاف کړي الله خود مې غوخه ته ویلی لحمن طریا تازه غوخه ورته ویلی او ګره ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی جنا د دې په خوراک نه حانس کی امام صاحب لاغه کسر راغی ناغور ته لاړ شته او تپوس ته وکا چې او سړی قسم خورو چې دې بنو کی ني پس باندې علا بسواتن بستری او په فرش وای قسم دې په بستری باندې نه کینم
او دې پزمک کې ناستو نو آیا دې بهانس کی کنا اعلان کې الله وی جعل لكم الارض بساطا زمکا می درت بستر گرزول دا فرش می گرزول نو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ تا کسر آگئے ورته وی چې یو سړی قسم وخورو چې و په بستر نه کینم او دې پزمکه کیناستو نه حانس وای کنا ناخلی شخصیت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ پوښو اور کوئی کأنک السائل امس وی تجور پرونه ته پوس کوونکې ورته آو ویلا یحنس فی هذا ولا فی ذاک پرون چې مدار لکه مسله کړي نو راغینا مم رجوع کا نه پدې کې حانس کیږي نه پائے کې حانس کی د امام صاحب قول ته رجوع کا ځکه ته ګور الله بسوات ویلی نو څه سره وی قسم دې زو په بسترې نو د کېګم نو بکینم نو بنا د ایمانو په عرف دا زمکه لهم الله بسات ویلی او کو پدې کې ناستو نچون کې بنا د ایمانو په عرف لتاکلوا منه لحما طريا دیر پار چوخری تاسو د دینه غه تازه وتستخرجوا منه حليه او چروبا سیتا سود دین زیورات جواهر ملغلری تلبسونها چوا غندی تاسو آغا نو کالی خو سڑی نا غندی او تلبسونا کی خطاب دے سڑو تا راغی مختلف جوابون علماء کړي وی تاسو د دې دریاو او سمندر نه زیورات روباسي ملغلری جواهرات روباسي تلبسونها چې تاسو واغوندئ نو کالی خو سره نا غوندي نو دې کې نسبت د دې ولې دای ته کړي نو بعض علماء کرام خدا سی ویلي اے تلبسها نساؤکم چې تاسو زنانه واغوندي او خطاب نارینه او تذکو کو چې دا سره متبوع د زنانه تابع ده ډېر احکاماتو کې خطاب سوي سړو ته وي او زنانه راغی تابع وي نو چې تاسو واغوندئ یعنی تاسو دا زنانه واغوندي او دیته د دې غستول زکوي چې او زنانه ک کالیه چي خود دې خپل خاون نه پاره چي نو بعد دې تلبسون معنا کړي تتمتعون وتتلذذون بها چې تاسو فائدہ واخلئ او لذت واخلئ په کالو سراب چون کې غید دې نارینا او زوجه د زوج د پارا غوندي نزدکه نسبت دوی ته کو زکه نسبت دوی ته کو ادا کلام بنا دے علی التغلیب لگا من باب بنو فلان قتلوا زیدا او بعد دام ویلی چې تزیین د رجال او ملغلو باندې دا مانع نه په شریعت کې او بعد دا توجیه کړي وای دې کې دا خطاب د دې نارینو ته وکاو کو چې زنانا هغه ته حکم شه د پردې او خپل زینت په پټای نو ګور هغه چې اغون دي کنا نو دا هغه نسبت میتونو کو دا هغه نسبت میتونو کو تلبسونها چې غوندې تاسو هغه وترل فلک فيه مواخر او وینیت کیشتای وترل فلک او وینیت کیشتای مواخر فيه مواخر جمع و د ماخرتن او اصل کې مخر وای الشق یوشی چولتا کشتیم او جیازم چې په دریاب کې روان وي نو په منسلې او رواني پکې دې کې معنی د جاریتن را ویني ته کشتای مواخر فيه چې رواني دي په دې دریاب کې ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چولټ وي تاسو د فضل الله نه یو ملک نبل ملک تجارت کوي او حلال مال طلب کوي ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کړئ والقا فی الارض رواسیا ایخذی دی فزمک کی غرونا ان تمیل بكم دا چونړه چې پتاسو وانهارن او غرزولی دی پدی کې نهرنا وانهارن اجعل فی انهارن غرزولی دی پدی کې نهرنا وسبلن اولاری لعلکم دی فارا تهتدون
چې تاسو لار عمومي د خپل مقاصد دینی او دنیوي او نفارا تهتدون الى مقاصدکم و الى توحید ربکم. تفسیر مدارک کې وایي تا دور پلنې لارې ولې پیدا کړې وایي چې ته په لار شي او یو دې کې کتاله د توحید سبق نه ملاوي چې بل زده کې لعلکم تهتدون الى توحید ربکم و الى مقاصدکم وعلامات او ګرځولې دی الله د پاره د لارو نخي چې پاغي پیجندش د لارو د پاره نخي جوړی کړی چې پاغي ته پیجن جدا فلانی زې لدا او فلانی تا وبالنجم هم يهتدون او دستور په ذریعم دی لار معلوموي. افمن يخلق كما لا يخلق دا د ما قبل آیاتونو خلاصه ذکر کړي چې ګوره دا دومره سيزونه دي چې د صورت د ابتدا نه شروع شوي نو د دې ټولو خالق خو الله دی او بنده پدې کې یو شی نشي پیدا کوله بلکې دا پیدا کول خو غټه خبره ده یو مچ ماشه نشي پیدا کوله نوس مشرک او کافر ته وي چې ته د عبادت او بندگی کې افمن یخلقو اے هر غزات چې پیدا کول کوي کمن وقیدشی پشان نا چالا یخلق چغ پیدا کول نشی کوله افلا تذکرون آیاتا سو نصیحت قبل وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ او کچرتا سو شمیر کئی نعمتون دا اللہ لا تحصوها دشمیر لین شئی دا شان آیات تل سورہ ابراہیم کم تیر شو سلور درشم ندیر پاراغت تائید دے او دار آغی دا پارا تائید دے کشمیر کئی نعمتون دا اللہ نشمیر لین شئی نو چکل نعمتون شمیر لین شئی نشکر بیسادا کی نالتا در لطیر چار وقت سڑے توبی وباسی و استغفار دے وئی ان اللہ لغفور الرحیم بے شک اللہ خامخا بخن کے دے و مہربان دے واللہ یعلم اللہ پوئی ما پاس تسرون چپٹوئی تاسو وما تعلنون او ہاں چتاسو سرگندوئی والذین ها کسان یدعون من دونه چراب ولی دا مشرکان رامدد کوي دا مشرکان من دون الله ما سوا الله نا لا يخلقون شيئا اغي نشي پیدا کولے شی او شی نکره ذکر ک پسیاق د نفی کینو عموم نه پکې ماشی نراواله ترحتی او دارنگی د معاشر حواله تر اسمان او زمکه پورې شی نشي پیدا کوله وهم یخلقون او دوی پیدا کړی شي اموات یعنی هم اموات دای مړي غیر احیاء ندی ژوندۍ وما يشعرون دور پتم ورته نشتا ایان یبعثون چې کله بدوی د قبر را پورته کول شي دے ما قبل دلائل و خلاصہ در ذکر کا ادے کہ شاہ عبد القادر رحم اللہ فرمائے لی موضح القرآن کی آوئی اموات غیر احیاء شاید ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں وہی دا حاغ چالوئی چمڑشی بزرگان را مدد کئی ادے کہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تفسیر عثمانی کی ډېر بهترین حاشیه ده فرمائی وَيَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے بے جان ہے وہی کم سیزونه چې ما سوا د الله نه مشرکان ورته عبادت کوي ټول مړي او بے روح دي خوا دوامن یا خدا سی چې دوامن او همیشه مړي لکه بوتان بوت اس مرد دوامن یا فی الحال مثلا جو بزرگ مر چکے یا فی الحال مړي لکه کم بزرگان چې مړ شوی دي اور ان کی پوجا کی جاتی ہے هغه بزرگان مړي او خلق عبادت کوي نو فی الحال اموات مړي یا انجام اور مال کے اعتبار سے مردے ہیں یا د انجام او د معال په اعتبار مردی مثلا حضرت مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو ژوندې خدا انجام په اعتبار سے را کوشن وفات کیږي
اموات غیر احیاء مردی ندی جوندی وما يشعرون او دور فتم ورتنشتا ایعان یبعثون چه کل بدوی د قبرنا پورتکولشی او دیکھ روح المانی ذکر کری وما اعظمها آیا فی النعی على من يستغيث بغير الله تعالى من الجمادات والاموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه او دفعه عنها وإذا سلوی آیات سے دمر خبر یا چاہتا اورولے چی غیب سیوا دا اللہ نا مدد غواړي د غټون او د مړونا او داغه ناس غواړي چې غزان د پاره د هغه د رسول قادر نه وي هغه فائدہ ځان ته نشي رسول نه دل به سورسي هغه ضرر د ځان نه نشي د فکول نه دینه به صدفکی الہکم الہ واحد معبود و مددگار ستاسو یو دے معبود ستاسو معبود یو دے فالذین کسان لا یؤمنون بالآخرت چیمان نساتی پا آخرت قلوبهم منکرت زرون دوی انکار کون کی دید اللہ دو وحدانیتنا تفسیر جلالین شریف کی وئی قلوبهم منکرت زند دوی جاہدت للوحدانیہ چه قیامت نمانی نراغی زرون دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کئی وهم مستکبرون او دوی تکبر کون کینی لا جرما دی خبر کی شک نشتا ان اللہ چه بیشک اللہ یعلم پوئیگی ما پاس یسرون چدئی پٹوی وما يعلنون چدوی سرگندوی انہو بیشکد اللہ لا يحب المستکبرین منا محبت نساتی د تکبر کو ان کو سرام ہر قسم تکبر چوی اور روح المانی وی ويدخل فيه من استكبر عن التوحید وعن الآیات الدالة علیہ پدی کیا حکم شامل لے چاہر توحید نہ تکبر کئی اور آیاتونو نہ مخڑائی چکم کی توحید دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کلچویل شیدی متکبرین تا ماذا انزل ربکم سشیرا نازل کرستاسو رب قالوا نوائدی اساطیر الاولین داد دروغ کسی د پخوانو دی کافرانو بدا قرآن بارک دا سے داشان آیات سورہ فرقان کی مرازی زان سرولی کئی پینزم نمبر وائدوی اساطیر الاولین داد دروغ کسی د پخوانو دی لیحملوا اوزارهم دیر پارا چه پور تکیدا کافران اوزارهم بوجن اخبل دخپل گناہن بوجن بپور تکی کاملتن پورا یوم القیامت فورزد قیامت ومن اوزار الذین او د بوجن دہا کساننا یدولونهم بغیر علم چه گمراہ کڑی دی دی غیلر بغیر دی علمنا خپل بوج بم پسر کی او چې سو کې گمراه کړي ندای بوج بم پسر کی وګوره اغلب چوټی ني یو سړی دی او چا گمراه کو چا ورته غلط لار او خیل غلط مولا او غلط پیر نو هغه مولا غلط او غلط پیر به د بوج پورته کوي وګوره دل چوټی نه نه دې په دې جهل معذور بني لکه دې کې تفسیر روح المانی کې دا سی ویلي د دې جل سوال لسم جل کی وئی صفحہ یو سلسلی رشتما وی یو سڑے گورے پا جہل بانے دے توحید بارک معذور بنی و استدل بلایا علا ان المقلد یجب علیہ ان یبحثا ویمیز بین المحق والمبتل ولا يعذر بالجهل وېدا آیات دې خبرې دلیل لے یو سره چا تقلید کوي
نو دبان واجب دی چې به بحث کوي یعنی ځان به پوهه او دی به د محق او د مبتل په منځ کې تمیز کوي ورنه کا عقیده کې دې ګډوډ شو نو دې په دې جهالت معذور نه صابري دا شانات سورہ عنکبوت کی مرازی بعض ګور راسی عنکبوت کی سورہ عنکبوت کی 14 آیات ته بعض ورته ویلا کارو کاو ير کدای زبدر نه بوج پورته کم وېدا ير ک بدعتي نو فما کدا ګناي نو فما نو الله وېدا دروغ وای سوق د چا بوج پورته کول نشو چې د گمراهی له دعوت ورکو گمراهی ته سکرو بلل نو په دغه د دې گمراهی بوج وی خصو کې چې گمراه کړي نو غل چټي نشتا لکه ور سورہ عنکبوت 14 آیات یو اجتماع پار شلمه پاره په اخر کې وګورئ د شلمه پاره په اخر کې سورہ عنکبوت وګورئ آیات 14 ده دولسم آیات کی وی وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا وقال الذین ویلوا کسانو کفروا چی کافروا للذین آمنوا ها کسانو تچی مومنانو اتبعوا سبیلنا را روان شیز مونگ دلار پسی او کچردا گناوی ولنحمل خطوایاکم او پورتبکو مونگستاسو گناہنا وما هم ندیدوی بحاملین پورتکون کی من خطوایاهم د گناہنو د دوین من شین سشے انہم لکاذبون او بیشک دوی دروجنی ولا يحمل الناس قالهم او خامخا پورتبکی دی دران بوجون اخپل واسقالا ما اسقالهم او دران بوجون سرد دی درنو بوجوننا سوکه چې گمراه کړي دا غیر گمراه کول بوج به پسر شي ولا يسالون خامخا تپوس بو کړي شي د دوینا یوم القیامت پرز د قیامت اما كانوا یفترون دا هغه سبارکی چودې د ځان نه جوړون کی الا ساء ما یزرون خبردار بدونا کار دی آغا چی دی کم بوچ پورتا کئی قد مکر الذین من قبلهم بیشک مکرو فریب کروا کسانو چی مخید دوینو فات اللہ بنیانهم نرات للکریو اللہ بادو دا غیتا من القواعد دا بنیادننا دا غیغ بنگلی آبادی دا بنیادننا رو لرول فخر علیہم السقف نرا غرزید له پاغوبان چتنا من فوقهم دبر طرف داغوینا واتاهم العذاب راغل وغیت عذاب من حیث دا طرف لا شعورون چیڑو خیال و گمان نکولوی پیڑو پویدلنا ثم یوم القیامت بیا فرز دا قیامت یخزیهم رسوا و شرمند بکی دوی ويقول رب العالمین بورتو فرمائی این شرکائی الذین کمزے کی اے مشرکانو ای صداران زماہا کسان کنتم تشاقون فیہم اصل کے شق سعودو توئی اور حرمانی ذکر کری وی دی شرکا دیدے کی عام دے ودا سے الفاظ دی روح المانی اوی ولا ارا مانعا من حمل الشرکاء على معبوداتهم الباطلة بحيث تشمل ذوي العقول ايضا وإذا مانع نگورم چه دای معبودان دا شرکا دای ټول معبودان باطلت مراد دی دا عقل والو تم شامل لی لکا یو غیر ذوی العقول لی بوتانونه غټه یو عقل والد لکه انسانان پیریان او ملائک نو رب العالمین ورته وای ان شرکاء الذین کنتم تشاقون فیهم کمزے کی دی صداران زما کسان کنتم تشاقون فیهم
وګوره کده شق لغوي معنا کوي دا هغه چې وای تاسو چې تاسو بچاو دی دا غیبارکی کچا وې دې سنشي کوله او د دنوم نظر منختم ورکا او دیرا مدد کوما نو کنتم تشاقون فیهم تاسو بدا سوئی چی چاو دیوا شک چاو دی دو توئی شیخ رحم اللہ ودا سے مانا کولا او دیکھ روح المانی وئی شک مانا اگر چی چاو دلی خودی دے کی مانا سوا تخالفون المومنین جلالین شریف دا سے مانا کرو چی وئی تاسو چی مخالفت بمکولو دا مومنانو صرفیم دا عبارکی مومن بوئی دای سکول نشی دای د عبادت مستحق ندی دای حاجت روا مشکل کشان ندی او تاسو ور سره جنگونه کول یا معنا دا تشاقون فیهم تخاصمون وتنازعون الانبیاء فیهم چې تاسو وجګړه کولې د پیغمبرانو سره د دوی بارکه نو دا مشرکان خو ملامت سوئی وی بنغلی بناسوی سرونه ویکت کری قال الذین او فرمائی ها کسان اوتو العلم چور کڑشو دے علم اوتو العلم نسوک مراد دی امام قرطبی وی ملائک تے مراد دی اور تفسیر روح المانی کی وی دا اوتو العلم مراد انبیاء علیہم السلام دی او مومنان دی چیت دنیا کی دا توحید دا غی علم ورکڑشو او دغه مشرکان او دغه انبیاء او مومنانو سره جګړه کوله نو دغه مومنان او انبیاء علیهم السلام به وای ان الخزي بیشک شرمندگی الیوم ننذ والسوء او بد عذاب علی الکافرین فکافر باندې الذين لا کسان دي دا کافران تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي بدوی لر ملائک ظالمی انفسهم پدا سے حال کې چې دای ظلم کوونکی وي په خپل ځانونو شرک به کړي کفر به کړي او د دې مشرکانو نه ملائک روحنا علی فالقوا السلام نو سرغن بکدا مشرکان تابعداري ملائک له ويرم خو الله له تابعداري ظاهر بکی تابعداری فالقوا لما نوا روح المانی وی اظهروا الانقیاد والخضوع سرگند بکی تابعداری و عاجزی او دی وی ما کننا نعمل من سو نو منگا چه عمل کرو منگا من سو بدو ناکار او دا شرک موخو یر شرک ننے قسمون بورت خوری لکه شان سورہ مجادلہ کی راضی آیات تلسم لکی ځان سره دارنګه سورہ انعام کې د لتیر شو آیات درويشتم الله تبوي والله ربنا ما كنا مشرکین نو ملائکه تبوي ما كنا نعمل من سوء نو مونږه چې عمل کړو مونږ من سوء بدو ناکارا بلاولنا ان الله علیم بما کنتم تعملون بیشک اللہ پوہ پاغ چوئیتا سومل کونکی فدخلوا ابواب جہنم وردن شئی دروازو د جہنم تا دیئے کہ امام قرطبی و روح المانی ذکر کری چھ بعض علماء وی چھ دین مراد عذاب د قبر دے ابواب جہنم ذکر مرگ نفس کافر تپ قبر کی جہنم عذاب ملاوی نرایات وی دا عذاب قبر بارا کرے ملائکو تی روح واغس وی فتخلوا ابواب جہنم یو قول لارے روح المانی و قرطبی وی چھ مراد دین عذاب قبر دے ورداخل شئی دروازو د جہنم تا خالدین فی آمیشبئی پدے کے فلبئس نخام خابت دا جہنم مثوى المتکبرین زید پاتی کی دو د تکبر کونکو چه سوک د توحید و د حق نا تکبر کئی نو دا جہنم بد زید آئی د پاتی کی دو دے اللہ پناہی تیرا کی گورا پا آیات سلیرشتم کے در لتیرشیو دی صورت کے چه متکبرین و کافر لچه بویل شل چه دا سشے اللہ را لے گلے نئی بوی اساطیر الاولین دا پخوانو دا دروغ کسی اس وی مومنان لچه کل اویل شنوی سوی
وقیل للذین او ویلشوا کسانو تا اتقوا چه غیر اللہ نیریدنیو زانین شرک و کفر نبچ کرو نین پختن شویوا ماذا انزل ربکم سشیرا نازل خید استاسو رب قالو خیرن ندیوی انزل خیرن دیر د خیر کتاب را لے گرے دیر د خیر کتاب اور تفسیر روح المانی کی ابن کثیر کی ہوئی چه خیر دے دے کی پمانا د رحمت و د برکت تے وہی خیر و برکت را لے گلے رحمت را لے گلے خدا آغا چاہ دا پارا خیر و رحمت برکت دے چی ایمان پر آنو قرآن پس روان شو ای پارا شفاوہ ای پارا رحمت و برکت دے دغشان آیات زان سرولی کئی دا سورہ محمد شپارسم آیات سورہ توبہ کے در لگا سے آیات ترشوے او سلسلی رشتم او سورہ اسراء کرا روان دے آیات دو اتیائم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اے رحمتا وبرکتا لمن اتبعه وآمن به ابن کثیر وی خیر را لے گلے دے رحمت را لے گلے دے برکت را لے گلے کچھ سوک دو قرآن پسی روان شو ایمان پراڑو للذین دفاردا کسانو احسنو چھ نیکا مالی کری دی فی هذی دنیا پدی دنیا کے حسنہ نیکا بدلوئی او دے کہ دا حسنہ دیر معناگانی تفسیر روح المانی کری یو معنی دا حسنتن اے مسوبتن حسنہ بدلوی نیکا یا وی دا حسنین مراد سرے دا اللہ مدد او فتح پا دشمن ایمان والو سرا اللہ دا مدد او دا فتح وعدہ کرے بل قول دا ذکر کرے چی حسن مراد مدح دا مدح دا او ثنا دا اللہ دا طرفنا اللہ دا سے بندگان استائنا و تعریف کئی او باز دا موئی چی حسن دا قرآن للی پدی کے لگے نو اللہ بدرت باب دا مکاشفات و دا مشاہدات کلاو کی وہدایات دا سے مانا والذین اہتدوا زادہم ہدا قرآن کے لگے علم کے عمل کے او ددی اغا مقصدنا مانے و تفسیرون لٹے نو دی سر اللہ نور دا ہدایت لارے کلاوئی نور ببس دا آخرت فکر پیدا کی ولدار الآخرت و خامخا کور دا آخرت خیر غرد دا خوی دنیاوی بدلے ولدار الاخرت خیر او خامخا ثواب د کور د اخرت خو ورده ولنعم دار المتقین او خامخا خره د غدار د اخرت کور د متقیانو جنات عدن دا بدلو د دار المتقین یا خبر ہے مبتدا محذوف ہی جنات عدن جنات عدن جنتنا بیدا میشگیرئی یدخلونها دی وردن نشیغیتا تجری من تحتها الانہار روان بی لاندی دا محلات و باغات دا دوین نهرنا لهم فیها ما یشاؤون دا دی پارا پدی جنتنو کی بی ما یشاؤون چی دی غاڑی دنیا کی دی دخپل مرزی جون تیرول پریخیو دا اللہ دا مرضی مطابق دی جون تیرولو نو جنت کی بد دی دا مرضی مطابق جون دی لهم فیها ما یشاؤون دی دا پارا پدے کی وی حاغچ دی غواڑی لکہ سورہ شورا آیات تائید کی اولی کئی یو درشم اور سورہ زخرف آیات اولی کئی یو اویائم سچی جنتی غواڑی کر سچی جنتی غواڑی نو دوی عربوی ابن کثیر دے کہ یو حدیث ذکر کرے وَإِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ وَيَوْ حدیث کی راغلی جنتیان با جنتونو کے ناس وی وریز براشی نو پیوڈلی دے جنت با وریز تیریگی وهم جلوس علی شرابهم او دی با پخپل خوراک سکاک کے ناس وی نو دا کم سڑی چے کم خبر پڑ کی تیریگی نو دا وریز با پھر باران نکے وی حتی ان منهم من یقولو امترینا کواعبا ترابا فیکون ذالک ویو جنتی با پکی وریز لووی یرد جنتی بی بیانو دو حر باران رابانیو کا نو پاغو دو حر بارانو شی
لهم فیها ما یشاؤون دوی د پاره به پدې کې هغه چې دوی خوښوي او دوی غواړي کذالک دارنګي غورا او بهتر جزاء کذالک دارنګي یجزاه المتقین بدل ورکي الله متقیان تا متقیسو کو جزاء نه د شرک او کفر او د ګناهونو نه ساتلو الذين دا متقیان ها کسان دي تتوفاهم الملائکه چې وفات کوي بدویل ملائک طیبینا پدا سے حال کی چې دای بد شرک نه پاک وي ملائک رال لو پدا سے حال کې د روح علی چې د غلطی عقیده او د شرک نه پاک وي نورمبه چې ملائک رورسی نو دی مومن تو یقولون سلام علیکم ورتوی سلام دی پتاسو خپل سلام مولوی او الله سلام مر ترورسی ادخلوا الجنه وردن شی جنت بما کنتم تعملون په سبب د هغه چې وی تاسو عمل کوونکی نو دا عمل د جنت د پاره سبب عادیه دی او د الله فضل ورته سبب حقیقی دی نګور پایات او حدیث کی تعارض نشتا لکه حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام یو سړیم په خپل عمل جنت ته نشیتله وی حبیب تاسو نشیتله وی زم نشمتله مگر ک الله مخبل رحمت کی رون غاړی او پټ می کی دلته بما کنتم تعملون عمل وجنب جنت ته نو یو سبب عادیوی نو سبب عادیه آغا عمل لے او سبب حقیقی آغا دا اللہ فضل و رحم لے خدا مانا گو رہے نا چیرہ دا سڑے پا عمل جنت تنشید لے نشیو ناپو ہوئی جی بی عمل لسو ضرورت او بس زغو دا مرضی مطابق جون تیرو زغو دا مرضی مطابق جون تیرو راغی و مثال للتیرو لکه گورا اولاد ورکول دا پارا سبب حقیقی سوک دے اللہ ہے خدا وعدو ورپسشے داورت سبب عادیه ده عادت داره عالم اسباب کی وعدو کی نداغه نفس بچی او اس کې سره وای نه وعده ماده ضرورت نشته نو کله کاغل خلق لیونه وای نو دا چې هغه لیونه شاوی الله په فضل بجنت لزو نو بیا هموز او روزه او قران او دین او قانون شری منلو ته ضرورت نشته ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وردن شی جنت بما كنتم تعملون فهغه سبحانه په سبب دا هغه چې وای تاسو عمل کوونکی اللهم اجعلنا منهم هل ينظرون انتظار نه کوي دا کافر چې ایمان نه راړي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې را بشدي ته ملائک د روح قبض کول لپاره او یاتی امر ربک یا را بشي حکم درفستا چې عذاب دنیوي یا قیامت ته کذالک دارنګ فعل الذین کار کړو هوا کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکیو په خوانو کافرون د غشان پیغمبران تنگول وما ظلمهم الله ظلم نو کړي پاو الله ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن هغه په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی فاصابهم سیئات ما عملوا نو رسیدل وغویتا سیئات ما عملو سزا د بد عملونو هغه عملو چې دای کوم عملونه کړیو دایته د دای د بد عملونو سزا رسیدل وحاق بهم اور نازل شو پاغوی ماغا کانو به یستهزئون چودای داغه پر استهزاء او ټوکی کوونکی وقال الذين اشركوا اویلو ها کسانو چې مشرکانو لو شاء الله ما عبدنا کدا الله خو خشوه ما عبدنا من دونه نمون به عبادت نه کړي من دوني لاود دی الله نه من شین سشي دونه غټي ولی شهید د دې عبادت مونږ نه کړي کدا الله خو خشوه نه نحن مونږ ولا باونا او زمون مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نو حرام کړي موږ لاود دی حکم د الله نسشه لکه موږ بهیرا صاحبا او دا قسم سيزونه حرامو و ير دغه شان مل الله مشیت وینو دغه شان آیات د سورہ انعام کې تیرو آیات یوصل اتصل وختم الته موږ سلب تفصیل ذکر کړو وردا مسله چې هر شی د الله په مشیت او اراده ده کده کافر کفر دے او کده مسلمان اسلام دے
کدا کافر کفر دے او کدا مسلمان اسلام دے ارشد اللہ په مشیت باندې دې کې د دې د مشیت نه رضا مراد وا یو مشیت ته یو رضا نګور کا کفر د کافر گمراہی دے یو گمراہ دا اللہ پا مشیت تخو اللہ پا رضا نرے ولا یرضوا لعباده الكفر دیگی کہ دا مشیت پا مانا دا رضا ونگئی اغسطو چکنے اللہ زمونگ نا پا دیبانے العیاذ باللہ راضی دے ادھے کہ ابن کثیر خل تفسیر کرے آوئی وی فمشیت اللہ تعالی الشرعیت منہم منتفتن دای کا مشیت شرعیه یادای نو هغه دای نه منتفی دي لانه نهاهم عن ذلك على السنه الرسل کدی دې کی مشیت شرعیه یادای نو دا منتفی ذکر کدا الله په دې مشیت شرعیه نو بیا دې شرک نه په قران کې منی کوي ولې د انبیاء علیهم السلام په جبه منی کوي ولې چې دی وې دا مشیت شرعیه ده نو بیا قرآن د دې منو لیکي چې غیر الله عبادت ونکي ځان نه حرام او حلال نه جوړي او کدی مشیت کونیه یادای ناغا د دې قدرت او طاقت دلان نشته دې کې د دې مشیت نه مراد رضا وا کذالک دارنګ فعل الذين من قبلهم کار کړو هغه کسانو چې د دوی نه مخکیو فهل علی الرسل نو نشته په پیغمبرانو الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کول لخکارا او سرغن اوس د دې دا مشیت چې دې ځان ته مشیت شرعي جوړي دا غیرت ذکر کوي ولقد بعثنا فی کل امه رسولا او بشکر علی غلو مون پاره امت کې رسولا پیغمبر ہر یو پیغمبر خپل قوم ته ویلی و نعبد الله دا چې دی والله عبادت او بندگی وکي وجتنب الطاغوت او ځانونه بچ کئ د عبادت د شیطان نام د طاغوت یو معنا دی کی شیطان او یو معنی مخکې در لتیرو چې طاغوت سره کل ما عبد من دون الله تعالی هر غشی چې ما سوا الله نه عبادت او بندگی کی ناغي باندې سوال راتلو چې دا خلق د قبر د ولی د پیغمبرانو د نیکانو عبادت هم کینو لغه تم طاغوت ویل اعاذ بالله راغي جواب علماء لیکل چې اصل کې هغه ولی شهید او قبر او نیکانو ته طاغوت نه وي بلکې کم شیطان چې دغه عبادت طریقه خلق له خوله خواک شیطان انسی دی او که جنی دی ناغه ته طاغوت وي وجتنب الطاغوت ا دې کې یو معنا تفسیر جواہر دام ذکر کړی را د تفسیر ابو سعود نا چې طاغوت سره وای کل من يدعو الى الضلاله سو کوم چې گمراهی طرف ترابل کوي نو دا طاغوت ته شرک ته درابلی گمراهی ته درابلی بدعات ته درابلی نو دا طاغوت ته او تا رب کریم حکم کړي چې وجتنه طاغوت وګوره د هرغه بادشاہ د هرغه حرام مولا او پیر نه وزان ساتي چې تا گمراهی ترابلی ځکه هر پیغمبر ویلی وجتنه طاغوت او طاغوت څوک دی کل من يدعو الى الضلاله سوکم چې گمراهی ترابل کوي هغه طاغوت ته دا دعوت د انبیاء علیهم السلام فمنهم نزن دوینا د انبیاء علیهم السلام د دعوت نه پس مناعسو کو حد الله چل اورته هدایت کړو ومنهم زن راغون مناعسو کو حق علیه الضلاله چې ثابت شو پاغي گمراهی فسیرو فی الارض نوګرځي پزمکه کی پنځ پګرځیدو د عبرت سره فانظروا نوګورئ سوچو فکر وکئ کیف کان عاقبت المکذبین سرنګ او اخیری انجام د دروغونکو چې چام بیاله مسالم او دین حق ته د دروغ نسبت کړو انجام یې شو ان تحرس علی هداهم کچره هرس کې ته حبیب په هدایت د خپل امت فإن الله بشک الله لا يهدي هدایت نه کوي من ها چاته یذلو چې دا غي د گمراهۍ فیصله کړي الا يهدي الله من قضى باذلاله
فإن الله بیشک الله لا يهدي هدایت نکي منا چاته یذلو چې دا غید گمراهی فیصله فاضل او تقدیر کې کړي وما لهم من ناصرین او نبی دوی د فارسو کمدادیان واقسموا بالله جهر ایمانهم او قسمونه خړلو دي مشرکان په الله مضبوط قسمونه دوی لا یبعث الله من يموت چرا پور ته بن کی الله سو کی يموت چمړ کړی دي د دای د نور کفریات سره یو کفریه کی دام وا چې دای دوباره ژوند نه منلو او دې کې امام قرطبی د روافض د خپل طریقې سره رد کړي د روافض د عقیده لري امام منتظر او امام غائب برازي او د دې د اکثر په نسبانه امام غائب علی رضی الله عنه له چا ویره واپس راځي عادي وریځو اسمانونو کې او اصل قران مو یو د ځان سره وړي دا قران چې کوم مسلمانانو تمخره وي دا اصل قران نه اصل قران دی وی ول الزرایات نه سو کوئی روافض وي څوک چې قران ته صحیح کتاب نه وي دیو جن وګوره دا غيو بنیادی د کفر عقیده دا هغه دی قران ته صحیح قران نه وي او صحیح په دوه خبرو کې گیر دي کوي چې دا قران صحیح دی نو بیا باغ خپل ټول مشران له کافر وي چې هغه وجره صحیح قران نه یا وایي له کافر کوي چې دا صحیح قران دی نو بیا خپل مشران له کافر وي او کنه دی غلط وي بیم دا کفر خبره ده نو دی وی غاصل قران وړي ابن عباس رضی الله عنهما ته وی چاوي چې ناسا يزعمون ان عليا مبعوث بعد الموت امام قرطبی ذکر کړي یرس خلق دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته چاوي ایدا ګمان کوي چې علی رضی الله عنه بعد مرګ نه پس راضي قبل الساعه قیامت نمخ کی ويتاولون هذه الايه او دی آیات کی دی تحریفونه وای کوي فقال ابن عباس كذب اولئک وی دی خلقو دروغ ویلی انما هذه الايه عامه للناس وی دا آیات د ټول خلقو لپاره عام دي لو کان علی مبعوثا قبل القيامه ما نكحنا نساءه ولا قسمنا میراثه وی کالی رضی اللہ عنہ د قیامت نه مخکرات له نو مونږ به دا غي د شهادت نه پس دا غي بیبیانو سره نکاحونه نکوله او دا غي میراث به مونږ تقسیموله د ژوند چې سره ژوند کیږي او راضی با نو دا غي بیبي سره څوک نکاح کول شي یا دا غي میراث څوک تقسیموله شي بلا ولنا وعدنا له حقا دا وعده په دی الله باندې حقا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر د خلق نه پوهینا اوس داولی دوباره ژوند کوي داغي او عقلی وجه ذکر کوي قران عجیب کتاب دی ورا دنیا کې د چا په خبره کې اختلاف دی نو داسي او زه فکار دي چې اختلاف ختم شي یو وېدا خبره حق دا او بل وېدا خبره حق ګوره د ډېر خلکو د پخوانا په حق او باطل کې اختلاف دی لیکن دا غي فیصله نه شي نو یو داسې زه فکار دی چې حق وال لوي چې ته په حق وي باطل وال لوي ته په باطل وي او حق وال لوي استاسو زه جنت ته او باطل وال لوي زه مور دی د سره پار الله راتول مړي را ژوند کوي ليبين لهم الذي دې پار چې بیانو کی دوی ته دا غس یختلفون فيه چې اختلاف کوي پاره کې ایمان او عقیده کې اختلاف دی اعمالو کې اختلاف دی وليعلم الذين اودي دپاره چې پوه شیا کسان کفرو چې کافری انهم كانوا كاذبين چې بشک او دای دروغجن دای خو دوباره ژوند نشتا او قیامت نشتا چې دای له خپل دروغ سرګن شي او دا الله وی دا عقل نه کافر بعید مګنی چې دا وسنګ دا دور راځوند کی و انما قولنا لشیء بشک وینا زمون د فار دی یوشی اذا اردناه کلچ من دا غیر ادولرو ان نقول له دا چې وای دي شي تکون موجود شفیکون موجود وی پس پرز د قیامت به اعلان کو چې اے ټول مردگان را ژوندۍ شي بژوندۍ وي والذین هاکسان هاجروا فی الله چې هجرت کړي دې د الله د پاره
الله د دین د اشاعت د پاره د خپل ایمان د حفاظت د پاره هجرت وکړو دار د کفر پرېخو دار د اسلام تراغه د گناهونو د شرک او د بدعاتو د بيدینۍ د ماحول نو تختیدو من بعد ما ظلمو پس دا غنه شری باندې ظلم کړي شو کافرو په ظلم کړي لنبو انهم خامخازه ورکو دویتا فی الدنیا حسنا په دنیا کې خیسته زه او د حسنه په تفسیر کې امام قرطبی او سو اقوال دلته ذکر کړي چې حسنه رس مراد دي ګوره د مهاجرینو سره الله په دنیا کې د حسنه وعده وکا نو حسنه رس مراد دي او یو قول سره کایات د مهاجرینو د مکی مکرمه پورې خاص شي نو مراد تی نزول د مدینه ره الله ورتا خایسته زې ورکو چې مدینه منوره یو قول لاره چې د حسنین مراد خیسته رزق ده د مهاجرینو سره د رزق حسن د ډیر فراخ رزق ورکول الله وعده کړی دریم قول لاره چې حسنین مراد النصر علی عدوهم د دشمن په مقابله کې الله مدد به وکي ځکه چې الله لپاره وطن مال رس قربان کړ نو د قربانو سره د الله مدد راځي د الله مدد وراشي او په دشمن بغالب شي سلورم قول دا ذکر کړي چې د حسنین مراد سره لسان صدق رستو به ډېر نوم نیک پاتې شي رستو خلق ور پس اقتدا کوي تعریفونه وکړي لکه ابراهیم علیہ السلام ویلو واجعل لي لسان صدق فی الاخرین او پینزم داره چې دین مراد د حسنین نصری هغه وطنونه چې د فتح کړ او پاغي کې الله دوی ته ولایات او خلافتونه ورکړ صحابه کرام مشران شو یاداره چې دې کې مراد شپږم قول لاره رست دنیا کې د دې سنا به پاتشي او د دې اولاد ته شرافت پاتشي لنبوئ انهم فی الدنیا حسنا خامخازه ورکو دیت په دنیا کې خیسته زه ولا اجر الاخرت اکبر او خامخاجر د اخرت ډیر لوی دی لو کانوا یعلمون کدا مهاجرین پاغه پوی دی نو دای بنورم په تکلیفونو لګو تند برداشت کولو کې نورم کوشش کړي وي چې دای له په هجرت سره ملاوي لو کانوا یعلمون کچره دای پوی دی یعلمون کی ضمیر دی مهاجرین تراجر یعنی لو علموا ذالک لزادوا فی الاجتهاد ولما تعلموا لما صابهم من المهاجره وای کدی پوی دی دیو نورم کوشش کړي او دیوا اډو در خفشه نه تاکم تکلیفونه چې ورته ورسېدل یادا لو کانوا یعلمون کدا کافر پوی دی چې دا مسلمانانو د وطن نه روشړلو مجبورې کل چې دای ته په آخرت کې څه ملاويږي نو دای به مور سره په دین کې موافقت کړي او را شړلې وینوي الذين صبروا دا هغه کسان دي صبرو چې صبر کړي دا وای کوم مهاجر دي چې هغه صبر کوي دا نه جتا بعض مهاجرین بیا غلاګانې کوي مهاجر دې ډاکی کوي مهاجر دې فسق و فجور کوي وای دا هغه مهاجرین دي صبرو چې دای صبر کړي دا الله فتاویدارو صبر کړي دا الله نه فرمانو نا صبر کړي په مصائب او په تکلیفونو والا ربهم يتوکلون او دای په خپل ربانی توکل او بر وسکای وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او نور علی گری موږ مخکستانه حبیب مگر سړی انبیاء علیهم السلام میں فرجالو کرالی گلیو زنانو کی اچھا تم نبوت نے ملاو نوحی الیہم وحی بمکولا غویتا فاسألوا اہل الذکر نتپوسو کئی دا قرآن و سنت دا عالماننا اہل الذکر یعنی اہل القرآن اہل الدین تپوسو کئی دا قرآن و سنت دا علماؤنا او دې کې اهل ذکر نه مراد یا هو اهل علم اهل قران د امت علماء دي یا په اهل کتابو کې چې کوم صحیح حق ورس علماء
وین تپوسو کئی ان کنتم لا تعلمون کتاسو پوہے گئینا پیو مسئلے نپوئے گے نو عوام توئی تاسو دو علماء نتپوسو کئی بالبینات را لگلی میودا پیغمبران پا دلائلو سرگند سرا والزبرو پا کتابونو سرا وانزلنا الیک الذکرہ اور آلے گلے میرے حبیبتا تا قرآن پاک لتبین للناس تیر پارچت بیانو کی خلقو تا ما دہا کتاب نزل الیہم چرا نازل کھڑے شوے دے دویتا دے قرآن وضاحت ورت حبیب کے تخپل احادیث و تعلیمات و مبارکو پذری ولعلہم یتفکرون او دیر پارچ دی سوچ و فکر کی افامن الذین آیا بچ بشی ہا کسان آیا پامن دی ہا کسان او دی بدغشان بچو پامن پاتشی مکر السیئات چغی مکرون کری دی ناکارا بد اعمال کئی شرک و کفر کئی ان یخسف اللہ بهم الارض دا چخ کتب بوزی دوی لرا اللہ پزمکہ کی بے کتبوزی ورخخ بے کی لکا قارونی چی پزمکہ کی غیب کرو او یاتیہم العذاب یارا بشیدی تازاب من حیث دا طرفنا لا یشعرون چی دیب پوہینا او یاخویہم یا برونی سیدوی فی تقلبہم تقلب یو معنی و فی اسفارہم پا سفر دے دوی کی او سفر کا تقلب ذکوئی سفر کے روانے سڑے خوزی را خوزی حرکت کئی یا برونی سیدوی فی تقلبہم اے فی اسفارہم پا دی سفرو دے دوی کی یا فی تقلبہم اے علی الفراش پا بسترے با اوڑی راوڑی واللہ بیرونی سی فی تقلبہم یا پا گرزے دو را گرزے دو دیکی پا وطن کی با گرزی را گرزی او اللہ بیرونی سی فما ہم بمعجزین ندی دوی اللہ لر کمزور کون کی دی اللہ کمزور کولی نشی گنی چی دا اللہ تقدیر و فیصلہ و پدائی کے نافذ نشی او یا خودهم یا بونی سی دوی علا تخوفن پا حالت یر دوی کی یو مانا داو اے دای بر ہلاکت نے یری کی زکا اولی بیری کی دای نمخ کے قوم بانے بازاب راغلے نو دای با پیروی او سرد یری بیرونی سی یو مانا آیات مبارکہ کی دعوی یا او دی یری نول داری تیز سیلی براولی نگور تیز سیلی سر یر مرالا او یری سر رونیول یا با پی تندر رو غرزی نو او بعد تخوف دا مانا کرے یا برونی سیدوی علا تخوفن سرد کمی د مالونو د نفسونو د دوینا اے رو بے مال کمی رو بے اقتصادی یعنی دغرازی ہلاکت و تباہی او دارنگی نفسونو بے رو ہلاکی گنو بیا بے بس اللہ ختم کی یو مانا روح المانی دا کرے علا تخوفن علا این قصهم شیئا فشیئا فی اموالہم وانفسہم حتی یہلکو دادا اللہ درانیو یو طریقہ دا لکہ بعض کافر گورا مسلمانانو سر لگی آئی رو داغی فرادی و مالی قوت کی کمی رازی یو نتیجے داستی شی چی حلاکت لرو رسی یا بونی سی اللہ دی لا تخوفن سرد کمی دا مالونو دا نفسونو دا دوینا نفسونو بے مسلمانان قتلے اوئی با قتلی گی مال کے بیم کمی رازی او پدی ترتیب بے اللہ ہلاک کی آیات دا سے مانا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون اور اللہ عجیب شان دے کافر پزان پوئی نورانی سیے دیکھا پزان زن کافر ازلی بدبخ ہوئی نو پزان کرے پوئی گی او کی دیشی چیدیشی نمنشی نو پزان پوئی نا او تبائی کی فإن ربكم بشك ربستاسو لرؤوف الرحیم خام خاد منک ان کے مہربان اولم یرو آیا دی گورین الى ما ستخلق اللہ من شئین چی پیدا کری دی اللہ دسی زنونا یتفیر ظلالہو اوڑی راوڑی سوری دی سیزنو عن الیمین کی طرفتا والشمائل او گسو طرفنو تا سمر سیزن اللہ پیدا کری
نو سوره کله یو پلا اوړي کله بل پلا دا د هر شي سوره الله ته په سجدي پروت ته دا د هر شي سوره الله ته په سجدي پروت ته عن الیمین والشمائل ور یمین مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر کا راغی ګنو جوحات علماء ذکر کړي ګن وجوهات دې کې علماء ذکر کړي و یو خدا قانون دے چې عرب کله یو شی په دوو صيغو د جمع ذکر کوي نو د یو نه تعبیر په لفظ د مفرد کوي او د بل نه تعبیر په لفظ د جمع کوي نو دا د عربو دا قاعده او قانون مطابق چونکی قران کې بلاغت او فصاحت ته او دا انتها تر رسیدل ای چې یو شی ذکر کوي په دوو صيغو د جمع سره نو د یوین تعبیر په مفرد کوي او بل نه په جمع لکه جعل الظلمات والنور ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم قلوب جمع ذکر کا او سمع مفرد ظلمات جمع ذکر کا او نور مفرد نو په دې اعتبار سره یمین مفرد ذکر کو او شمائل جمع ذکر کوي او دا وجو یا دې کې یو نقطه داوا کمون د یمین تفسیر په مشرق سره کو اے د یمین تفسیر په مشرق سره کو چې دا د نور د خطوزه نو ګور د نور د خطوزه یو ده نو یمین یو شو او شمائل دا عبارت ده د نور در روانې دو ګرځېدو نه نو کله سوره یو په لکی کله بل په لکی نو شمائل دا سو شمائل مراد دې کی آغا انحرافات د نور دی چې هغه کله اسمان من لراغه کله بیا واوړي دو کله زوال شو نو په دغه اعتبار شمائل جمع ذکر کړي یا علماء لیکلي یمین لفظا مفرد دی لیکن مانن جمع دی نو د شمائل سره مطابقت په معنا کې یمین دی کې لفظ مفرد دی خو معنی د جمع نو مطابقت معنوی په خپل منځ کې شته مطابقت معنوی په خپل منځ کې شته او بعد نور جوابونه علماء کرام ذکر کړي یادې ذکر کړي روح المانی دام ویلي دي چې دا یمین دې کې ځکه مفرد ذکر کو چې دا جهت الخير ده او شمائل وی جهت الشرور ده نو پدې بارے هغه یتفیو اوری راوری ظلاله سوری راغه ان الیمینی خی طرفتا والشمائل وغس طرفتا غسو طرفونو تا سجدا لله پدا سے حال کی چې سجده کوونکی دی الله تا وهم داخرون او بیاجز کوونکی ولله او خاص د الله لپاره یسجد سجده کوي نه تابعدار دي ما فی السماوات و ما فی الارض هغه چې په اسمانونو کې او چې په ځمکه کې من دابتند زنده سرنا والملائکه ملائکه الله تابعدار دي او سجدي کوي وهم لا استكبرون او دوی تکبر نه کوي د الله د عبادت او بندګی رینا یخافون ربهم من فوقهم یریږي د خپل رب نه د بر طرف د دوینا ويفعلون ما یؤمرون او کوي دا ملائکه غشریته حکم کړي شي وقال الله فرمایلی دی الله لا تتخذوا من سي الهين اثنين معبودان و مددگاران دعا انما هو بشک دغ الله اله واحد معبود دیو دغ الله معبود دیو فإيايا فرحبون نخاز زمان الله وی یریږي وله ذی الله په اختیار کی ما صفت السماوات چې اسمانونو کی ولغد او فزمکه کی وله الدین واسبا او دی الله ل عبادت دائما یو معنا داوا جواهر القرآن وای چې د دین نه مراد پایات کی عبادت ته او لا قول د سید ابن جبیر رحم الله دی الله ل عبادت واسبا دائما اسو کوئی د دین نه مراد سره شهادت الله الا الا الله د دغه الله د پارا یعنی
دین دے یعنی شہادت واللہ الہ الا اللہ گواہی دے خبری چبل الہ ما سوا اللہ ننشت واسبا دائما ہمیشہ افغیر اللہ تتقون آیا سوا دا اللہ ناد بلچان تاسو خدای تو بیرکوئی وما بكم من نعمت او ها چی دی پتاسو دس نعمتنونا کد صحت نعمت تے کد اولاد نعمت تے کد مال نعمت تے نفع من اللہ دا اللہ دا طرف نئے نتولی دا غیر اللہ دا طرف نے گنے چی دا اولاد را لفلانی را کرے اور دا مال کی برکت میں سخی سے بچولے وما بكم من نعمت فمن اللہ ها چی دی پتاسو بانی کم نعمتونا نو دا طول من جانب اللہ دی ثم اذا مسكم الضر او بیا کله چورسیږي تاسو ته تکلیف مشرکانو د مکی ته وي چې کله لوی مصیبت او تکلیف در باندې راشي فإلیه تجأرون نو دغه الله تا فریاد کوي تاسو ثم اذا كشف الضر عنكم او بیا کله چلری کی دغه تکلیف د تاسو نام مصیبت در نلری کی اذا فریق منکم ناسا پی وڑل تاسونا بربهم یشرکون دخبل رب سر شریکان جوڑوی تفسیر روح المانی کی آیات مبارکہ پر تفسیر کیلی چگور دی آیات کی اللہ دا مشرکان حال ذکر کو چکو مسائبو کی اللہ رب العزت تا فریادو رکھوئی نچی در نیلری کی نو بیا تاسو شرک کوي بیا تاسو څه کوي شرک کوي ا دې کې ګور فإلیه تجأرون وي نو دا تقدیم د جار مجرور دې کې فائدہ د اختصاص ورکا خاص الله ته چغي وهي او جوار وې اصل کې معنا سوا سیاه الوحش لکه وحشي زناور چې چغي وي او دې کې استعمال د پرفصود بالدعاء کې راغله چې اوسره आवाज دعا کې आवाज را پورته کوي او چغي وي هغه ذکر کړی وفي الآية ما يدل على ان صنيع اكثر العوام اليوم من الجوار الى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا عند اصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظيم وزلال جديد ويات کی دې خبري دلیل له چې د عوام نن سکي چې غیر الله ته مصائب کې چغي وي ضرور سي او رحمت شي چې هغه دای د پارا بلکې د ځان د پارا د نفع او نقصان مالکان نه او د الله د رابلنا مخړی نویدا یولوی بی وقفتوب دے او زلال جدید دے لیکن وشد من الزلال القدیم داد اغب زڑی گمراہین لکسخ دے ومما تقشعر منه الجلود ویہا چراغین دا سرمن راپی و یخت پیودری ویان بعض المتشیخین قال لی وی بعض دادان نے شیخان نی جڑ کری وی ما ته وی امام روح المانی وانا صغیر ظلم معشوم و یو جاهل شیخ را لوی ظلم معشوم ایاکا ثم ایاکا ان تستغیث بالله تعالی وی خبردار او بیا ګوره خبردار چې تا کله مصیبت ورسیږي نو ګوره الله را مدد نکي فإن الله تعالی لا يعجل في غاثتك الله ستا په مدد کولو کې وی تلوار نه کوي اعوذ بالله او ستا بد حال اللہ لفکر کی نہ چاہیے وعلیک بالاستغاثۃ بالاولیاء الصالحین دا مخکینی اولیاء نہیں تیر شوی دی را بلا وای دی تلوار کای فی تفریج کربکا ستا د غم او مصیبت په لری کېدو کی نو دا خبره شو کرا وګونه را لدا سوټنګو او زما د ستر غنوخ کی روان شي وای سالت الله تعالی زدا الله نه سوال کو چې موږ او ساتي او ټول مسلمانان من امثال هذا الضلال المبين ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك وإذا جاهلان و شیخان و دغشان کلمات بیا چکل لری کی تکلیف د تاسونا نو ناسا پی وڑل تاسونا بربهم یشرکون د خپل رب سره شریکان جوړی
لیکفروا دې لپاره چې ناشکریو کی بما آتیناهم دا هغه نعمت نه چې موږ ورکړې دوی ته موږ ورته نعمتونه ورکړل نو دای چې شرک کوي نو د نعمت ناشکریو کا فتمتعوا پس ورته وای چې مزه واخلې فائدہ واخلې فسوف تعلمون زرد چې په بشي قبر کې او په آخرت کې ويجعلون مقرر ودا مشرکان لما غشاتا لا يعلمون چې نه پوهیږي دا مشرکان دا غي پر ربوبیت نصیبن اغی تیسی او برخ مقررائی مما رحم سنا رزقناهم چمونگ دوی ترزق ورکڑے تفسیر کبیر کی وئی دا مشرکان یادئی چی پوخانو کی بحیری و صاحب وسیلہ و حام دے دخپل خدایانو پنم خوشی کریو او شاہ عبدالقادر رحم اللہ وئی دا غی دا قول جواہر القرآن ذکر کرے وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا شاہ عبدالقادر رحم اللہ وئی ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مواشی میں تجارت میں اللہ کے سوا کسی کی نیاز ٹہراتے ہیں وہی دا آغا چالوئی چلے پخپل پٹی کی پخپل زناوروں کی پخپل تجارت کی دا اللہ نہ علاوہ دا بلچا دا نم نظر و شکرانی ورکی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا گرزوی و مقرروی دی لما دا حق چاہ پار لا یعلمونا چه دی نپوہیگی دا غی پر ربوبیت اے لا یعلمونا دا لا یعلمونا ضمیر کافر و تراجر یعنی لا یعلمون الکفار لا یعلمون ربوبیتهم ببرهان ولا بحجت دا غی ربوبیت اغس پا دلیل بانی پی جنینا نصیبن حصے ورته مقرری مما آسن رزقناهم چې موږ دوی ته رزق ورکړی مال او دارنګ په فصل کې دای د نوم نظرانه شکرانه ورکړي تالله قسم دې په الله لتسالون خامخا تپوس بو کړي د دوینا اما خامخا تپوس بو کړي تاسو نه اما کنتم تفترون دا هغه سبارک چې تاسو درو جوړون کی اللہ وی ما مال در کو ما درتا فصلو کو تفکیوز دا غیر اللہ دنون نظرانے ورکے قسم دے اللہ وی زبتا سندے تپوس و پختنو کم ویجعلون للہ البنات او مقرر ویدا مشرکان اللہ لرلونا ملائک ورته په منزلی دلونو ګرځولیو سبحانه پاک لا دلونو دا اولاد نا پاکی دا الله لرا ولهم ما یشتهون او د دوی د پارا غسدی چې دوی غواړي مشرکان بخپل پلونو خفقیدل ځان تبه د زامن غختل او الله وی ما ته دلونو نسبت کوي و اذا بشر احدهم کله چې زیر ورکړي شی او د دوی تابل انثى پلور سرا مشرکان یادای چې کله دای ته د لور زیره ورکړې شي زل وجهه مسودن نووی ګرځي مختکتور وهو کظیم او د غصه او د غم نډکوي یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قومنا من سوء ما بشر به د وجه د بدایو د تکلیف هغه نه چې د زیره ورکړې شوی پاوي زیره ورکړې شوی اول دا خو کافر حال ذکر کړي اوس ګره مسلمانانو په لور ډېر خفقي نه په لور مبارکي علی نو له سو کور کوي او زوی چوشي و یره زما د بچي عقیقه او د لور عقیقه نه پیژن اوسم داسې شي اکثر پښتانه مسلمانان دا په لور ډېر خفقي ځنې کورونو کې جړای چلور پیدا شي او باز کوئی و یره سوشل وای بس شور مکا غل راغله پرې په خبره غمی خلق ورلکا غمرازی لذي دلونو په پیدائش خفقی نو بیا کراوی میراث نمبر راشي میراث کې برخه نور کوي آیو جاهل سړی وی خاطب چاللو خورم په نکاح ورکه بیا ول په جیدات کې برخه ورکه پښتانه برخه نه مانی نو کو څوک نه مانی دا خو کفر خبره او بیا داسي چې واده ولور ودی نو د ودولو طریقې دای د بل نه بده علی دا وی مہر په خبره باندې
ناغه مہر جیب کې واچي نی میزان لوالي او اجازه پدې لګو نګورا د لور په پیدایش خفره په پیدایش مبارکی نالی میراث کې برخه نور کوي داغه په ودولو کې د پلار په مال کې برخه نشته د بل نو په دې علي نو بیا په غلا کوي دا حال خو د مشرکانو ذکر کولو دا په مسلمانانو کې براغله علام چې ګور صبر فضائل د لون مبارک راغلي دور د زامن مبارک کې نشته دور د زامن مبارک کې نشته حدیث پاک کې راغلي نبی علیہ السلام فرمای سوک چې الله په دې لونو مبتلا کی او هغه خپل د دین مطابق پرورش وکړو او به په نکاح ورکه سید الکائنات فرمای وای دا ورته الله د جهنم د اور نه پرده وګرځي یو حدیث کې راغلی عائشہ بی بی وی یو زنانه رال او دوه لونی ورسره وي ما نه سوال کولو ما ورته یو دوه کجوره ورکه ناغه کجوره نیمه کا ای یو ډور لور کبلې بلې ورکا او چې بلې خلیل کولا نو بیا کې یو غختاغه خلیل راويست او بیا غیل ورکا وای ما باندې ډېر تعجب لګی د نبی رحم السلام ته وي الله حبیب فرمایل چې کوم مسلمان نارینا او زنانا الله په لونو مبتلا کو او به په خفن شول الله په فیصله د دې شریعت مطابق تربیت کو او پنه کې ورکه دا ورته د جهنم د اور نسشي پرده ورته الله جوړه کی دا د جهنم د اور نه پرده ورته جوړه کی یتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قوم نا من سوء ما بشر به د وجه د تکلیف داغنا چې زیره ور کړه شوی د تپاغي ايمسكه على هون اوذر کی سوچونه کوي چې آیا اوساتی دی لور لرا على هون فذلت سرا ام يدسه في التراب یا کجوندای ورمنډي په خارو کې اور ايمسكه او يدسه کی ضمیر د ضمائر د مذکر راجه کلو مخ کی ذکر د انثى ده د دې کې ګور لفظ ما مخ کی تیر شو من سوء ما بشر به دا ما عبارت د انثى نو معنا د دې د مؤنث ده او د لفظ په اعتبار دا سره مذکر ده نو دا ايمسكه ام يدسه دا ضمائر د تذکیر دا د لفظ ما د وجنري ام يدسه في التراب یا کجوندای ورمنډي په خارو کې الا ساء ما يحكمون خبردار بد هغه چې دای کوم فیصله کوي یو پر خوې کافرانو مشرکانو په لونو دور خفقېږي او بل پر را پاسې دی نو الله تدلونو نسبت کوي للذین فارا کسانو لا یؤمنون چې ایمان نساتی بالآخرت په آخرت مثل السو مثال لناکارا اغیر پارسل کافر ایمان پا آخرت نلری نو دا ناکارا مثال خودوی دا پارا ناکارا صفت سو ورد تا حاجت دے لونو تا اولاد تا دارنگی دتا د افتقار او د غریبی حاجت ته او د کې نقص ته وللله المثل الاعلى او الله لره خاص الله لره صفت دی او چت چې الله هر شي نه بے پروا ده د هر عیب نه پاک ده وهو العزيز الحكيم او دا الله غالب او حکمت والے ولو ياخذ الله الناس بظلمهم